السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګورنۍ زده کوونکو هیله ده چې ښه به وئ او تېر درسونه به مو زده کړي وي. د نن ورځې د درس موضوع د 11 ټولګي په فزیک کې متلقي یا غیر موضع قوې، په همدې ترتیب محاصله قوه او که وخت و د قوو د محاصلې پیدا کول. په دې درې موضوعاتو باندې نن بحث کوو. د نوم څخه یې هم تاسو ته پته لګیږي چې غیر موضع قوې به کومې قوې وي. غیر موضع قوې هغه قوې دي یا متلقي قوې هغه قوې دي چې د قوو د تاثیر خطونه یې موضع نه وي، یعنې په یوه نقطه کې د دوی د تاثیر خطونه یو بل سره قطع کوي. مخکې له دې چې په متلقي قوو بحث وکړم، اول باید د تاثیر خط وپېژندو. دې ته مو مخکې هم اشاره کړې وه. د تاثیر خط د قوې لپاره هغه خط دی چې د هغې په امتداد قوه عمل کوي. د مثال په ډول دغه یوه قوه ده او دې قوې ته زه د اپ نوم ورکوم. د دې قوې په امتداد یو خط شته. تاسو یې داسې فرض کړئ چې دغه خط. که تاسو فکر وکئ د اپ دغه قوه که دغې خط ته زه د ای بي نوم ورکړم، دا د اپ قوه دا د ای بي مستقیم خط په امتداد عمل کوي. په دې امتداد باندې د دې مستقیم خط په جهت باندې په جسم وارده شوې ده. نو دغه خط چې د هغې په امتداد باندې قوه عمل کوي، دغه خط ته د تاثیر خط وایي. اوس که چیرې د قوو یو داسې سیستم موږ ولرو، یعنې څو قواوې ولرو، دوې یا زیاتې قواوې ولرو چې د دوی دغه تاثیر خطونه یو د بل سره موضع نه وي، یعنې غیر موضع وي، په یوه نقطه کې سره قطع کوي، که دغو تاثیر خطونو ته امتداد ورکو، نو دې ډول قوو ته غیر موضع قوې یا متلقي قوې ویل کېږي. د مثال په ډول زه یو جسم لرم، مثال دا یو جسم دی، په دې جسم باندې یوې قوې عمل کړی دی. دغه قوه د اپ یو قوه ده. بلې قوې عمل کړی دی، دغه قوه څه شی ده؟ اف دوه قوه ده. یوې بلې قوې د مثال په ډول په دې جهت عمل کړی دی او دغه قوه د اف درې قوه ده. که چیرې دغو قوو د تاثیر خطونو ته موږ امتداد ورکو، دوی په یوه نقطه کې سره قطع کوي. مثال دغه نقطه زه د ام نقطه بولم، په دې نقطه کې یو بل سره قطع کوي. نو موږ وایو چې دغه قوې چې دي متلقي قوې دي. یا په ساده ډول متلقي قوې هغو قوو ته یایي چې دوی ترمنځ یوه زاویه جوړه شوې وي. لکه مثال په ډول دا دوې قوې دي، اپ یو قوه ورته وایم، دا بله قوه ده اپ دوه قوه ورته وایم. دوی ترمنځ د تیتا دغه زاویه جوړه شوې ده. نو زه وایم چې دغه دوې قوې متلقي قوې دي. دوی د تاثیر خطونه په یوه نقطه کې سره قطع کوي. یعنې ځینې وخت قوو مستقیما داسې نه وي قطع کړي، نو تاسې به دا پرېکړه نه کوئ چې دغه متلقي نه دي. دوی د تاثیر خطونو ته امتداد ورکړئ، وګورئ چې آیا دوی په یوه نقطه کې سره قطع کوي که نه قطع کوي. اسانه خبره ده، که د قوو تاثیر خطونو په یوه نقطه کې سره قطع کړل، نو موږ وایو چې دغه قوې چې دي متلقي دي. او که چیرته قطع یې نه کړل، نو موږ وایو چې دا قوې بیا متلقي نه دي. نو انشاءالله متلقي قوې تاسو وپېژندئ. کله مو چې متلقي قوې وپېژندئ، یعنې غیر موضع قوې مو وپېژندئ، راځئ په محاصله قوې بحث وکړو. محاصله قوه کومه قوه ده؟ په څه شي پورې د دغې قوې مقدار اړه لري؟ په دې بحث کوو. زه داسې وایم چې محاصله قوه هغه قوه ده چې په ځان باندې د قوو د سیستم عمل عوض کوي. یو طریق یا په بل ډول
محاصله قوه هغه قوه ده چې د قواو د ویکتوري جامې څخه په لاس راځي، یعنې د قوو ویکتوري مجموعې ته محاصله قوه ویل کیږي. زه مثال راوړم. دا یو جسم دی، په دې باندې قواوې واردې شوي دي. اف یو قوه ده، دلته یوه د اف دوه قوه واردې شوې ده، مثلا دلته یوه قوه واردې شوې ده اف درې قوه واردې شوې، او دلته یوه قوه واردې شوې ده، دغه قوه اف څلور قوه ده. د دغه څلورو قواو د واردېدو څخه په جسم کې یوه اغیزه رامنځته شوې ده، یو تاثیر په جسم د دغو قواو شته دی. نو اوس که چیرې زه دغه څلور واړه قوې ایسته کړم، لرې کړم، او پر ځای یې یوه قوه وارده کړم، خو دغه قوه باید په جسم دومره تاثیر ولري لکه څنګه چې مخکې دغو څلورو قواو درلوده. نو زه وایم چې دغه یوه قوه چې تاثیر یې د دغو څلورو په شان دی، د دې څلورو قواو محاصله قوه ده، یعنې د دغو څلورو واړو قواو هغه تاثیر یې په ځان عوض کړی دی. هغه څلور قواوې چې په جسم څومره اغیزه کوي، تاثیر لري، په ګوښې ځان دغه یوه قوه هم دومره تاثیر لري. نو هغه قوه چې د قوو اغیزه په ځان عوض کوي، د ټولو قوو چې څومره اغیزه ده همدومره اغیزه کوي، دغې یوې قوې ته محاصله قوه وایي. زه ساده مثال راوړم. د مثال په ډول درې نفره دي یو موټر ټیله کوي، هغه موټر یې په حرکت راوستلی دی. یو قوي کاس راځي، یو پهلوان راځي، درې نفره ایسته کوي، ورته وایي چې دغه موټر ماته پرېږدئ، زه یې ټیله کوم. دغه کس موټر ټیله کوي، خو په دومره اندازه یې ټیله کوي، دومره قوه په موټر واردوي لکه مخکې چې دغو دروی واردوله. نو زه ویلی شم چې دغه د یوه کس دغه قوه چې ده د مخکینیو دریو محاصله قوه ده. یوې خبرې ته به یې تاسو دقیق متوجه وئ. د محاصلې قوې اغیزه د مخکینیو قوو په شان وي. د مخکینیو قوو څخه باید کمه اغیزه ونه لري، او د مخکینیو قوو څخه یې باید تاثیر زیات هم نه وي، یعنې باید ورسره مساوي وي. نو په دې صورت کې دغې قوې ته محاصله قوه ویل کیږي. نو دا ډېر وخت دا ډېره ضرور وي چې په یوه جسم باندې ډېرې قواوې واردې شوي وي، او موږ نه غوښتل شوي وي چې هغه یوه قوه پیدا کړه چې تاثیر د دې په شان وي. په تخنیک کې یا په عمل کې دا ډېره ضرور وي، ډېر وخت موږ ته دا ډېر پکارېږي. نو اوس پوښتنه دا ده چې په یوه جسم باندې د قوو یوه سیستم عمل کړی دی، زه یې محاصله قوه څنګه پیدا کړم؟ د دې لپاره کومې طریقې شته؟ کومې دي هغه طریقې؟ نو اوس موږ وایو د محاصلې قوې پیدا کول. کله چې په یوه جسم باندې قواو عمل کړی وي، د قواو یوه سیستم عمل کړی وي، او موږ نه غوښتل شوي وي چې د دوی محاصله قوه پیدا کړو، نو د دوی د محاصلې قوې د پیدا کولو لپاره دوه طریقې لرو. د محاصلې قوې پیدا کول په دوو طریقو ترسره کیږي. د دې لپاره موږ دوه طریقې لرو. یوه طریقه ده هندسي طریقه. هندسي طریقه تاسو ته د نوم نه هم دا پته لګېږي چې په هندسي طریقه کې به د هندسي شکلونو نه استفاده کیږي. د هندسي شکلونو څخه په استفادې به د قوو د یوه سیستم محاصله به پیدا کیږي. دویمه طریقه چې ده الجبري طریقه ده.
په الجبري طریقه کې د مشخصو فارمولو څخه استفاده کیږي. په هندسي طریقه کې د هندسي اشکالو او په الجبري طریقه کې د فورمولونو استفاده کیږي. نو موږ اول راځو هندسي طریقه تشریح کوو. په عمومي ډول د قوو پیدا کول د قوو د محاصلې پیدا کول په دوو طریقو کیږي. هندسي طریقه، دوهم الجبري طریقه. هندسي طریقه بیا په دوه ډوله ده چې یوه ته یې د مثلث یا انتقال طریقه وایي او دوهم ته یې د متوازی الاضلاع طریقه وایي. نو موږ راځو په هندسي طریقه کې د مثلث یا انتقال طریقې ته څو. د مثلث یا انتقال طریقه. دا د هندسي طریقې یوه طریقه ده. په هندسي طریقه کې کومې قاعدې شتون لري یا څنګه محاصله قوه د مثلث یعنې انتقال په طریقه پیدا کیږي. اسانه خبره ده. په دې طریقه کې لومړی یوه قوه انتقالوو. کومه یوه قوه چې تاسو انتقالوئ، خو څو شرطونه باید ولري. دا قوه باید لومړنۍ قوې ته موازی، مساوي او هم جهت وي. یعنې په مقدار کې باید فرق ونه لري، په جهت کې باید هم فرق ونه لري او موازی باید هم وي. یعنې هره قوه چې موږ انتقالوو دغه شرط به لري په دې طریقه کې. نو ستاسو مهمه نه ده چې کومه قوه اول انتقالوئ. لومړۍ قوه د انتقال کړه، دویمه قوه به د لومړۍ قوې له انجام نه رسموئ، دریمه قوه به د دویمې قوې د انجام نه رسموئ. په همدې ترتیب به نورې قواوې انتقالوئ. په وروستیو کې کله چې تاسو ټولې قواوې انتقال کړئ، د لومړۍ قوې مبدا به د وروستۍ قوې له انجام سره په مستقیم شکل وصلوئ، چې دغه وروستی مستقیم خط چې د لومړۍ قوې مبدا او د وروستۍ قوې انجام سره وصلوي، دا په خپله محاصله قوه ده. ځینې خلک پوښتنه کوي یا تاسو سره دا پوښتنه پیدا کېږي چې ته چې کله په جسم باندې قواوې واردې کړې، قوه ته د جسم د یوه ځای نه بل ځای ته موازي نشي انتقالولی. که انتقال کې د قوې په تصویر کې فرق راځي. د مثال په ډول ستاسو د ټولګي دروازه وګورئ. لومړی ځل داسې وکړئ چې یوه قوه د چپراس سره په نږدې برخه کې وارده کړئ، بیا یې په موازي ډول په د دروازې په سر کې دا قوه وارده کړئ. قوه د یو مساوي وي، 5 نیوټنه 5 نیوټنه، خو په سر کې د قوې تاثیر ډېر وي. یعنې څوک پوښتنه کوي چې ولې موازي قوې انتقالوي. که موازي قوې انتقال کې قوې موازي انتقال کې خو ته خو د قوې په اغېزه کې فرق راغی. په اصل کې په جسم کې موږ قوې موازي نه انتقالوو، دا په ترسیم کې د یوه کاغذ پر مخ دغه کار ترسره کوو او هغه نتیجه په لوستلو چې څو نیوټنه محاصله قوه زه لرم. بیا وروسته مهمه موږ ته دا ده چې د دې قوې محاصلې قوې د تاثیر نقطه کومه ده. که په خپله تاثیر نقطه کې وارده کړو بیا یې ستونزه نه جوړوي. یا داسې کړو، زه مثال دغه خبره واضح کوم. دا یوه قوه ده، F1 قوه، او دا کومه قوه ده؟ F2 قوه. تاسو یې محاصله قوه پیدا کړئ. تاسو یې محاصله قوه د مثلث یعنې انتقال په طریقه پیدا کړئ. زه طریقه لرم. اول یوه قوه د F1 قوه انتقالوم. که F1 اول انتقالوئ که F2 فرق نه کوي. تاسو داسې فرض کړئ چې دغه قوه F1 ده، موازی ما انتقال کړې ده او مساوي هم ده، هم جهت هم ده، په جهت کې فرق نه لري. دویمه قوه د لومړۍ قوې له انجام نه رسموم. دلته وګورئ،
دې سره البته دې سره موازي او همجهت مساوي دا یې دوه قوا شو. نورې قواوې زه لرم؟ نه. چې نورې قواوې نشته نو د وروستۍ قوې انجام د اولې قوې د مبدا سره وصلوم. دا زموږ څه شی ده؟ محاصله قوه ده او زه یې په آر نوموم. څومره اسانه ده، ډېره اسانه خبره ده. یعنې په اصل کې دا خو موږ موازي انتقال کړی د یوه کاغذ پر مخ، په جسم کې داسې نه شی کړی. که بیا په جسم کې غواړئ چې په همدې طریقه یې پیدا کوئ، د مثال په ډول زه به دا قوه لږه دلته رسم کړم، تاسو وګورئ زه کوم چال ورسره کوم. دغه اف دوه قوه ده، اف دوه قوه. زه غواړم چې محاصله یې پیدا کړم. قوې ته کړلی شئ چې د دې د تاثیر خط په امتداد انتقال ورکړئ. بیا په قوه کې د قوې په تاثیر کې فرق نه رسي. که چیرې یوه قوه د خپل تاثیر خط په امتداد انتقال کوي، د قوې په تاثیر کې فرق نه رسي. که یوه ځای نه بل ځای ته موازي انتقال کوي، د دغې قوې په تاثیر کې بیا فرق راځي. نو موږ دغه کار خو چې ترسره کوو د کاغذ پر مخ یې ترسره کوو، نو ځکه موږ داسې کوو. اوس دلته وګورئ، که په جسم کې کوئ دغه قوه زه محاصله پیدا کوم، زه یې دې تاثیر خط که رسم کړم دغه دی او د دې تاثیر خط که رسم کړم دغه دی. اوس دغه قوه خو زه د خپل تاثیر خط په امتداد انتقالولی شم. دلته اف دوه او دا څه شی اف یو. دلته یې بیا محاصله د متوازي الأضلاع په طریقه پیدا کېږي چې وروسته به یې موږ ووایو. یعنې که تاسو موازي نه انتقالوئ نو د خپل تاثیر خط په امتداد انتقال کوئ هغې نقطې ته تر څو دواړې قواوې د تاثیر خطونه هلته سره کته کړي نو هغه ځای ته انتقال کوي. اوس پوښتنه دا ده، دا خو دوې قوې اسانه خبره وه، کومه یوه قوه چې یعنې اول یوه انتقال کوي بیا بله لنډ خط رسم کړه. که زیاتې قواوې وي موږ څنګه کوو؟ همدا طریقه ده، کومه بله نوې خبره پکې نشته، اسانه ده. د مثال په ډول دا د اف یو قوه ده، دا د اف دوه قوه ده، دا د اف درې قوه ده، دا د اف څلور قوه ده. بیا وایم کومه قوه چې تاسو اول انتقالوئ تاسو خوښه ده. که داسې وکړئ چې یو ځل یوه قوه بیا بله قوه بیا بله قوه اول انتقال کوي بیا نورې، دا خبره صحیح ده چې تاسو ته به مختلف شکلونه جوړ شي، خو که وروستۍ اندازه د محاصلې قوې واخلئ هغه مساوي وي سره، هېڅ فرق به ونه لري. نو زه مهمه ده د اول اف یو قوه انتقالوم، اف یو قوه. که اف درې اول انتقال کړم فرق نه کېږي، شکل به مختلف جوړ شي خو وروستۍ اندازه به یې مساوي وي. بیا د اف دوه قوه موازي او همجهت انتقالوم، دا اف دوه. تاسو باید دقیق ترسیم نه کار واخلئ، خط کش نقله دا شیان باید استعمال کړئ. بیا د مثال په ډول اف درې قوه انتقالوم، اف درې، او بیا د کومه قوه انتقالوم؟ اف څلور. د وروستۍ قوې انجام د اولې قوې مبدا سره وصلوم. دا یې دوی څه شی ده؟ محاصله قوه ده. دې ته زه وایم آر. یا په بل ډول که زه داسې قوې ولرم دا اف یو قوه ده، اف یو. دا د مثال په ډول اف دوه قوه ده او دا د مثال په ډول اف درې قوه ده. محاصله یې پیدا کړه. زه اول اف یو قوه انتقالوم، اف یو. بیا کومه قوه انتقالوم؟ اف دوه قوه. خو دې ته موازي او همجهت شاید په دې شکلو کې لږ فرق وي، نقله او خطکش باید دقیق استعمال کړي. بیا اف درې قوه انتقالوم. تاسو وګورئ دا اف درې قوه محاصله څه شوه؟ دلته د لومړۍ قوې په مبدا باندې د وروستۍ قوې انجام منطبق شو. د دوی ترمنځ فاصله چې شی ده؟ صفر ده. د دوی ترمنځ فاصله
صفر ده. نو دا معنا لري چې د دغو دریو قواو محصله صفر ده. اوس دغه وه د مثلث یا انتقال طریقه. راځو مو د متوازی الاضلاع طریقه تشریح کوم. اسانه ده هغه هم دویم ولیکئ د متوازی الاضلاع طریقه. په دې طریقه کې لومړی یوه قوه انتقالیږي، دویمه قوه د لومړۍ قوې د مبدا نه رسمیږي، دریمه هم د لومړۍ قوې د مبدا نه رسمیږي، څلورمه هم ټولې همداسې کېږي. خو ته چې یوه قوه کله انتقال کوې بیا دویمه د هغې د مبدا نه رسم کوې، بیا د قوو د انجامونو نه یوې بلې قوې ته موضع خطونه رسمیږي، په نتیجه کې یوه متوازی الاضلاع جوړیږي. د دې متوازی الاضلاع دغه قطر چې دی دا تاسو ته څه شی درښیي؟ محاصله قوه درښیي. که دریمه قوه ولرئ بیا د لومړنیو دوو قوو د محاصلې قوې سره متوازی الاضلاع د دریمې جوړیږي. په همدې ترتیب نور مخکې به ځئ. زه دا خبره په مثالونو کې وضع کوم. زه اول دوی قوې په پام کې نیسم. اف یو قوه ده، دا د مثال په ډول اف دوه قوه ده. لومړی اف یو قوه انتقالوم، موضع او مساوي. دا خبره به یې تل په ذهن کې وساتئ. د مثلث په طریقه کې موږ د لومړۍ قوې د انجام نه دویمه قوه رسموله، خو دلته دا خبره نه ده. دلته ټولې قواوې د چا نه رسمیږي؟ د لومړۍ قوې د مبدا نه. مبدا هغه ده که نه، د دې نه اف دوه قوه رسموه. دا کومه قوه شوه؟ اف دوه قوه. اوس به څه شی وکړئ؟ د یوې بلې قوې د انجام نه به موضع رسم کوئ یوې بلې ته. د اف یو قوې د انجام نه اف دوه ته موضع خط رسموه، د اف دوه قوې د انجام نه موضع خط اف یو ته رسموه. اوس دلته وګورئ، دلته په یوه نقطه کې دغو موضع خطونو قطع کړل. دا د تقاطع نقطه بیا د مبدا سره وصلوم او دا د دوی له څه شي څخه عبارت ده؟ د محاصله قوې څخه. اف یو قوه مو انتقال کړه، بیا مو اف دوه انتقال کړه، د اف یو له انجام نه مو اف دوه ته موضع رسم کړ، د اف دوه د انجام نه مو اف یو ته موضع رسم کړ. دغو موضع خطونو په یوه نقطه کې قطع کړ. د تقاطع دغه نقطه د لومړۍ قوې یا د قوو د مبدا سره وصلوو. دغه خط عبارت د دوی د محاصلې قوې څخه دی. که چېرته څو قواوې ولرم څنګه یې پیدا کړم؟ لکه دا اف یو شوه، دا اف دوه ده او دا مثال په ډول څه شی ده؟ اف درې ده. څنګه یې محاصله پیدا کوم؟ لومړی یوه قوه انتقال کوي. کومه یوه چې انتقالوئ؟ اف یو مونږ انتقال کړه، اف دوه هم انتقالوم. کله چې دوې قوې انتقال کوي بیا به موضع یوه بل ته رسموئ. د دې نه موضع اف یو ته، د اف یو نه موضع اف دوه ته، دا یوه بل ته موضع فرض کوئ. دا مبدا د دوی د تقاطع سره وصلوم، د تقاطع سره مو وصل کړو. دغې قوې ته زه وایم اوله محاصله، یعنې د اف یو او اف دوه قوو محاصله. اوس زه دریمه قوه هم لرم. زه دریمه قوه هم دې مبدا نه رسموم، دې ته موضع او هم جهت. دا اف درې قوه ده. اوس د اف درې قوې د انجام نه به ار یو ته موضع رسموئ، د ار یو د انجام نه به اف درې ته موضع رسموئ. یعنې اوس دغه دوې قوې نشته دي، ځکه دغه دوې قوې په دې ار یو بدله شوي دي. اوس زه ار یو او اف درې لرم، نو یوه بل ته موضع د دې د انجام نه چا ته موضع رسموم؟ ار یو ته. د ار یو د انجام نه به اف درې ته موضع په یوه نقطه کې قطع کړه. د تقاطع دغه نقطه د مبدا سره وصلوم. دغه قوه ار دوه بولم. ار یو د اف یو اف دوه محاصله ده، خو ار دوه د اف یو جمع اف دوه جمع اف درې، یعنې د دریو واړو قوو محاصله ده. په همدې ترتیب که څلور قواوې ولرئ، پنځه قواوې ولرئ، شپږ قواوې ولرئ، د مخکو قوو د محاصلې سره به دریمه، څلورمه، پنځمه، شپږمه داسې نورې پیدا کوئ.
درنو زده کوونکو د نن ورځې لپاره همدومره درس بس دی، وخت اجازه نه راکوي. انشاءالله مقصد ته تاسو رسېدلی یئ. هیله ده چې د درس مو خوند اخیستی وي او دغه ویډیوګانې تعقیبوئ. تېر درسونه بیا ځان ته پلي کوئ، زده کوئ. نو تر بیا چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، په لوی او سپېڅلي خدای مو سپارم.